درنو زده کوونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې راته جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د ډبرو د سکرو وروستۍ برخه یا هم فعالیتونه دي. په دې فعالیتونو به خبرې کوو، لغتونه به معنا کوو، کوم تش ځایونه چې راغلي هغه به څنګه کوو، هغه به ډکوو په مناسبو کلمو سره. غلطه به نه ډکوو. سمه ده؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو د ډبرو سکرو درس کې موږ تاسو څه ولوستل؟ تاسو به لنډ ماته ووایئ. آفرین. د ډبرو سکرو جوړښت یعنې څه رقم رنګ لري، کلکه ده که نه ده کلکه. آفرین. کوم ځای کې لاسته راځي، څه ډول لاسته راځي. آفرین. له څه شي څخه لاسته راځي، د هغو استفاده چې ده، مثال موږ تاسو کوم ځای کې هغه استفاده کولی شو، څه ډول هغه باید استفاده کړو که نه، همداسې دي. آفرین. او د هغو استفاده کومه ګټه لري. مثال موږ تاسو ویلي وو چې کله چې موږ تاسو د ډبرو سکاره استفاده کوو نو موږ تاسو د ځنګلونو د وهلو یا د ځنګلونو د له منځه وړلو مخنیوی ورباندې کوو. ډېر ښه خبره وه که نه؟ بلکل. ځکه ځنګلونه چې ډېر ارزښت لري، لویه ملي شتمني ده چې موږ تاسو باید هغو ته ډېر پام وکړو که نه؟ همداسې دی. آفرین. ښه درنو زده کوونکو بل موږ ویلي چې هغه اقتصادي تمامیږي که نه؟ ښه. کورنۍ دنده مو راوړې لیکلې مو ده. آفرین. ډېر ښه. هغه 4 پوښتنې چې هلته شوې وې ما تاسو ته پرېښې وې هغه مل کړي دي. آفرین. هر یوه جدا جدا. ډېر ښه. څومره ښه. هماغه چې ما درته ویلي وو چې لومړی پوښتنه ولیکئ، ورپسې بیا ځواب ولیکئ، بله پوښتنه بیا ځواب، هغه هماغسې مل کړي. آفرین. ډېر ښه. ماشاءالله تاسو ډېر تکړه زده کوونکي. تاسو دومره تکړه یې انشاءالله چې درس لږ نور درس ووایي تاسو نه به ډېر ښه شخصیتونه جوړ شي. تاسو به د راتلونکي دپاره یو ډېر ښه او د قدر وړ څوک به وئ. سمه ده؟ ښه درنو زده کوونکو اوس راځم 90م مخ ته فعالیتونه دي. په دې فعالیتونو کې ګورئ دلته ځینې تش ځایونه دي چې لغتونه دي دلته په چوکاټ کې ورکړي دي که نه؟ هغه به پیدا کوو او بیا به یې دلته ورسره لیکو. د هغو نه وروسته دلته تش ځایونه درکړي دي، دلته به موږ تاسو څنګه کوو، خالي ځایونه د کتاب څخه ډکوو او مناسبې کلمې به ورته پیدا کوو. په کتاب کې راغلي دي چې زور دی. ګورئ زه به دلته په چوکاټ د چوکاټ کلمې به لاندې درته ولیکم، تاسو یې ووینئ. ګورئ زور ادارې به داسې درته ولیکم. صحیح ده؟ زور دی. بل د سوځېدو مواد که نه؟ بل دی وطن او آخري چې دی ګرمول. ګورئ ګرمول. دا ګرمول ونه وایئ ښه، ګرمول هم ویل کېږي خو ګرمول دي دلته. ښه. آفرین. ښه. ګورئ زور د سوځېدو مواد، وطن، ګرمول دا کلمې دي. دلته یې څه ویلي؟ ګورئ اوله پوښتنه خو داسې کړې چې زده کوونکي دې متن په لوړ اواز ولولي. دا په لوړ غږ به تاسې ووایئ. بیا دې د هر ګروپ یو زده کوونکی د خپل ګروپ په مشرۍ د متن په مطلب خبرې وکړي. لکه دا زده کوونکي په ګروپو باندې ویشل کېږي، یو ګروپ بل ګروپ بل ګروپ بل ګروپ. صحیح ده؟ بیا د هر ګروپ لپاره به یو مشر ټاکل کېږي. بیا به دلته هغه مشر راځي د دې متن ارزښت چې و تېر درس کې چې موږ ولوستلو تېره برخه کې که نه، په هغو به خبرې کوي، د ارزښت په اړه باندې خبرې کوي. سمه ده؟ آفرین. له هغې څخه وروسته دویمه پوښتنه څه شوې، دغه به تاسو مربوط کړي. دا پوښتنې ټولې صحیح ده. اوله پوښتنه خو دویمه چې ګورئ دا ټولې تاسو مربوط دي، خو زه تاسو سره فقط مرسته کوم. سمه ده؟ ډېر ښه. د لاندې کلمو مترادف له چوکاټ څخه پیدا کړئ. مترادف ګورئ هغه کلمې چې معناوې بېلې وي، معناوې یوه وي خو شکلونه بېل وي. هغه کلمې چې شکل یې بېل وي خو معنا یې څنګه وي؟ یوه وي. دو ته مترادفې کلمې وایي. صحیح ده؟ ګورئ او د کلمو ترڅنګ یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دلته لیکلي زور، د سوځېدو مواد، وطن، ګرمول. صحیح دی؟ دغه کلمې دغه ته فشار، هېواد، تودول، سون دغه دا یې لیکلي دي. د دوی دپاره موږ مترادفې اوس څه لرو؟ مترادفې کلمې موږ له دوی چوکاټ راوړو دلته یې لیکو. دا کلمې بیا په خپلو کتابچو کې لیکو او هغو ته بیا یوه جمله جوړوو. صحیح ده؟ ګورئ فشار څه معنا؟ فشار زور صحیح راځي، د سوځېدو مواد صحیح راځي، وطن صحیح راځي او که ګرمول صحیح راځي. کوم صحیح راځي؟ آفرین. ګورئ فشار، آفرین ډېر ښه. زور، ګورئ فشار
زور. د فشار کلمې مترادف څه شو؟ زور مترادف دی. صحیح دی؟ ډېر ښه. بل چې دی هېواد دی. چی دی؟ هېواد. که نه؟ اوس هېواد څه معنا؟ زور. زور صحیح دی؟ نه. آفرین. د سوځېدو مواد صحیح دی؟ نه. وطن صحیح دی؟ او که ګرمول چی صحیح دی؟ آفرین. وطن صحیح دی که نه؟ هېواد وطن. زموږ وطن افغانستان دی. افغانستان زموږ هېواد دی. ان هېواد ان وطن دواړه مترادفې کلمې شوې. صحیح دی؟ آفرین. وروسته بل چی دی؟ تودول دی. تودول یعنې څه؟ ګورئ. زور تودول سره صحیح راځي؟ هوی؟ آفرین. نه. د سوځېدو مواد صحیح راځي. تودول د سوځېدو مواد صحیح راځي؟ صحیح دی؟ آفرین. بالکل نه. ښه. وطن صحیح ورسره راځي؟ نه. چی دی؟ ګرمول. آفرین. تودول ګرمول. یو شی اوبه چې ګرمې کړي، اوبه چې تودې کړي، خواړه چې ګرم کړي، خواړه چې توده کړي. صحیح راځي که نه؟ آفرین. وروسته پاتې څه شو؟ سون پاتې شو. ښه. سون څه ته وایي؟ وایي داسې وایي موږ هغه د سون د موادو په توګه استفاده کولی شو. ګورئ. زور صحیح ورسره راځي؟ نه. بالکل نه. د سوځېدو مواد. آفرین. لرګي د سوځېدو مواد دي، د سون مواد دي. پوه شوئ په؟ ښه. دا خو اوس موږ تاسو مترادفې کلمې ورته پیدا کړې. دو مترادفو کلمو ته به یوه جمله جوړوو. صحیح ده؟ یوه جمله به جوړوو. خو له مخکې له دې چې زه جوړې کړم باید تاسې جوړې کړئ. زه به تختې په مخ باندې دغه لغتونه ولیکم، د معناګانو سره جملې ورته جوړوم، خو تاسې خپله په خپلو کتابچو کې له خپلو ملګرو سره جوړې کړئ. سمه ده؟ تاسې هم بنا شئ، زه هم ورباندې شروع کوم. سمه ده؟ آفرین. ورته ګورئ. فشار، فشار، هېواد، هېواد، تودول، تودول، سون. آفرین. ما خو لغتونه ولیکل، تاسو ولیکل؟ آفرین. زه اوس له چوکاټ څخه مترادفې کلمې ورته راخلم. ورته ګورئ. فشار، ما خو زده دي زور، ځکه مخکې مې درته ویلي وو، تاسو هم زده د هېواد، وطن، تودول، ګرمول، سون. آفرین. د سوځېدو مواد. آفرین. د چی؟ ښه. ما هغه لغتونه هم ولیکل، معناګانې مې هم ولیکلې. اوس پاتې شوې جملې. زه ورته ګورم، زه جملې ورته جوړوم. فشار، زور. ووایه راته. آفرین. موږ باید په خپل ذهن ډېر زور رانولو. موږ تاسو باید په خپل ذهن ډېر زور رانولو، بې ځایه هر شي ته تشویش ونه کړو. هر شی مثال عادي موضوع غر غوندې غټه راته ونه نیسو. سمه ده؟ بل هېواد، وطن. زه له خپل وطن سره ډېره مینه لرم، ډېره مینه لرم. زه له خپل وطن سره ډېره زیاته، خورا زیاته نه، بیخي ډېره. صحیح ده؟ بل چې دی تودول، ګرمول. آفرین. موږ د کوټو په ګرمولو کې د ډبرو له سکارو استفاده کوو. د ډبرو له سکارو استفاده کوو. صحیح شو؟ بل سون. د ډبرو سکاره د سون مواد دي. د ډبرو سکاره د سون مواد دي. پوه شوئ په؟ آفرین. ګورئ. فشار، زور. موږ باید په خپلو ذهنونو باندې بې ځایه زور رانولو، ډېر فشار رانولو. صحیح ده؟ بل هېواد. زه له خپل هېواد سره ډېره مینه لرم. زما وطن افغانستان دی. ما ته مې خپل وطن د ځان غوندې ګران دی.
بل تودول ګرمول موږ د خپلو دفترونو او خپلو کوټو په ګرمولو کې د ډبرو له سکرو استفاده کوو له لرګیو استفاده کوو صحیح دی بل سون د سوځېدو مواد لرګي د سون مواد دي د ډبرو سکاره د سون مواد دي ګاز د سون مواد دي صحیح دی پوه شئ په آفرین دا لیکم پاکوم صحیح دی ومې لیکل پاک مو کړل صحیح دی ډېر ښه اوس تاسو ته ما چې ویلي وو کوم تش ځایونه چې وو په مناسبو کلمو سره به له کتاب څخه ډکوو ګورئ ما تاسو ته ځینې شیان لیکلي ګورئ دلته لیکلي په اوله خانقلي کې څه شی راځي د ډبرو سکاره یوه تور رنګې کلکه ماده څنګه ده دا آفرین په اوله خانقلي کې دا راځي د ډبرو سکاره یوه تور رنګې کلکه ماده ده سمه ده له هغې څخه وروسته زموږ هېوادوال ګورئ زموږ هېوادوال په ژمي کې د کورونو او دفترونو په ګرمولو کې آفرین ګرمولو کې له دې سکرو څخه څه کوي ګټه اخلي آفرین ګورئ یوه دوې درې څلور خانقلي مو ډکې کړي په اوله کې دا ګورئ د ډبرو سکاره یوه تور رنګې کلکه ماده ده بل زموږ هېوادوال وینئ په ژمي کې د کورونو او دفترونو په ګرمولو کې آفرین ګرمولو کې د دې سکرو څخه ګټه اخلي بله خانقلي چې راوړي په فابریکو کې د خانقلي د توکو په څېر کارول کېږي د سون موادو په توګه څنګه کې کارول کېږي په آخر کې په دوبله کې کېږي راځي ګورئ کېږي صحیح شو له هغې څخه وروسته څه لیکي موږ باید کوښښ وکړو ګورئ کوښښ وکړو چې د ډبرو سکرو څخه په صنعت کې او هم د سون د موادو په څېر له هغو څخه کار واخلو آفرین واخلو راځي بله کې واخلو صحیح دی او بل چې دی دا کار ګوره بله کې کار راځي دا کار ګورئ دا کار له یوې خوا اقتصادي او له بلې خوا ګورئ په کتاب کې دا خانقلي چې ده دلته له بلې خوا راځي خو مګم له بلې خوا یې خپله ورسره لیکلي دي سمه ده یعنې دغه د کوزې خوا څخه دویمه خانقلي چې ده دا تشه پاتې کېږي څنګه تشه پاتې کېږي ځکه دلته له بلې خوا راځي چې هغه خپله کتاب کې لیکلي دي سمه ده ګورئ څه وایي دا کار په لومړی کې کار راغی دا کار له یوې خوا اقتصادي او له بلې خوا تر کتاب کې لیکلی دا تاسو خپلې تالي دي ښه د دې څخه خلاص کړئ او له بلې خوا د ځنګلونو په ساتنه کې مرسته کوي آفرین پوه شئ په ډېر ښه ګورئ په اوله خانقلي کې دا په دویم کې هېوادوال په بل کې ګرمول په بله کې ګټه په بل کې سون په بل کې کېږي په بل کې کوښښ په بل کې واخلي په بل کې کار په بله کې هېڅ شی نه او په آخر کې هم کوي راځي پوه شئ په آفرین درنو زده کوونکو تاسو به همدغه لغتونه په خپلو کتابچو کې لیکئ معنا به یادوئ یوه جمله به جوړوئ هغه جملې نه چې ما جوړې کړي تاسو خپله ورته جوړوئ او دا خانقلي یا تش ځایونه چې تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ په مناسبه توګه به ډکوئ سمه ده آفرین تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې